د تبلیغ نه چې څوک انکار کوي د علماء په فتوا باندې دا سړی کافر دی. ګوره تبلیغ قرآن دی، حدیث دی. یدې نه چې څوک انکار کوي چې دا نشته، دعوت کول نشته، دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه انکار دی. هغه طریقې نه انکار دی چې الله په هغې باندې 1,24,000 انبیا را لېږلي، د هغې نه انکار دی. د دې نه انکار به نه کوئ. ګوره چې د خلکو الله څه وایي ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. د چا په دشمنۍ کې تاسو دومره تجاوز ونه کوئ چې هغې خبره نه ته بد ښکاري. نه، زمونږ وروڼه دي، مسلمانان دي، وخت لګوي، پیسه لګوي، ځان مال خرچه کوي، د الله په لاره کې وځي، د دې اصلاح پکار ده. اصلاح یې څنګه ده؟ داسې ده راغلی دعوت ورکړئ، جومات به راشي ستا جومات ته، هلته ورسره کښېنې، کمزورې خبرې تعلیم یې پوهېږي که نه، ورته وبې چې دا کمزورې خبره ده، دا ویې منله ډېره ښه ده، ویې نه منله ستا داسې لار ته او د هغې داسې حجت خو دې پې قایم کړو که نه. بیا په منبر باندې کښېنه ووایه چې دا خلک دې کې دا غلطي ده، دا غلطي ده، دا غلطي ده، او چې ته خوا ته نه یې ورغلی نه تا خوا ته پرېږدي او لګې یو مشین دی ورته سیده کړی ریپیټر او ډز دی او ته یو تبلیغیان دی بل کار دی نشته. دا خو ظلم دی، دې نه هم الله منع کړي. دا د دعوت طریقه نه د نبي طریقه دا نه ده. اول اتمام د حجت، د هغې نه وروسته بیا هغې باندې رد کول دي. اول ابلاغ دی، رسول دي، د دوی اصلاح باید وشي. ولې مسلمانان نه دي که نه؟ چې مسلمانان دي نو په موږ باندې لازمه ده چې دوی اصلاح وکړو. څومره چې زموږ وس کېږي چې اصلاح شو نو په دین په دنیا کې به یو قسم هغه تغییر تبدیل راشي. چې نه اصلاح کېږي تا خپل حجت قایم کو، ختمه خبره. د هغې نه وروسته بیا ته رد کولی شي، خو چې تا حجت نه یې قایم کړی لګیا چې تبلیغیان داسې دي او هغسې دي دا دي او هغه دي، دا خو ظلم دی که نه؟ شابسې راغلي دي. ښه خبره ده، نه پوهېږي که نه، دا خبره هم غلطه ده، په دې خبره هم نه پوهېږي. زه خپله په سورلۍ ګاډۍ کې ناست وم، د خپل کلي ته راتلم، یو تبلیغي حضرت و هغې ماته وویل چې څنګه چل دی، څه وخت یې لګولی که نه؟ مال الحمدلله ټول عمر مې لګولی دی. نه داسې مخصوص ورځ ولې انشاءالله وبه لګوم. یعنې دا په دې پوهې نه دي، دا پوهې کول پکار دي چې دا هم د دین کار دی، دا هم دی دا حصول د رزق، حاصلول د رزق دا هم د دین کار دی، عبادت دی. څوک په دې کې مصروف دي، څوک په دې کې، څوک په لږ وخت ورکوي، څوک په ډېر. په تېرو ورځو کې دلته په اسلام درج چیک پوسټ کې چې زما پګړۍ والې وه، پولیس والا زما خوا ته راغلی، تبلیغي و، ډېر ښایسته ګیره یې جوړه کړې وه، مزېدار برېتې پاک راولي جمعې په ورځ باندې. ما ته وایي چې مولانا صاحب څنګه چل دی، کومې پارټۍ سره؟ ما ویل زه خو مسلمان یم، قرآن او حدیث والا. یاره وایي څنګه وخت دې لګېدلی؟ ما راوجي اوس هم په وخت کې روان یم، 10 ورځو ته راغلی، هلته زموږ ډیوټي و هغه مې کول. نو دا پوهې نه دي په دې باندې، دا پوهې کول پکار دي که نه؟ چې دا پوهې شو نو اصلاح به وشي. دا په دې باندې پوهې کول پکار دي چې دا عالم هم په دین په لاره کې دی، طالب هم دی، حاجي صاحب چې کاروبار کوي دا هم دی، د قاري صاحب دا هم دی، دا بل ملګری دا هم دی، دا ټول د دین کار دی. خو څوک به 15 منټه ورکوي، څوک به ټوله ورځ. الله به چاته توفیق ته یو میاشتې ورکړی، د کال به ورکړی او چاته به د 15 منټو ورکړی. نو داسې به خلک نه رانیسو. د دې اصلاح دا ضروري ده. غرض مې دا دی چې ولا یجرمنکم شنآن قوم، زمونږ اختلاف ورسره شته، عقیدوي اختلاف هم ورسره دی، نظري اختلاف هم ورسره شته، خو اصلاح به موږ باندې لازم ده که نه چې دوی اصلاح وکړو. دا به څوک اصلاح کوي؟ دا به موږ اصلاح کوو. موږ به ورته وایو ویې منله ډېره ښه ده، ویې نه منله ځینې خپل کار دی کوي، لاره باندې خو روان دي که نه.